بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، په وړ پروګرام کې نن درته د دغه لینونو راوړلو لنډه طریقه ښیم چې څنګه کولی شو موږ د شارټکټ له لارې دغه لینونه راوړو، کوم چې تاسې په دې وړ صفحه کې ګورئ. راځو دا زه لرې کوم. کله چې تاسې کیبورډ نه تریپل سټار ووهئ، شفټ 8 سره سټار راځي او دا انټر کوئ، تاسو ته به ډاټ لاین راشي. که چیرته تاسې منفي علامه 3 وارې پریس کوئ، انټر ووهئ، تاسو ته به سنګل لاین راشي. که چیرې ایکول ساین یا مساوي تاسې 3 وارې ووهئ، انټر یې کوئ، تاسې ته به ډبل لاین راشي. او که چیرته راشو دې ځای نه شفټ او دا ټلټ علامه چې کوم ده دا راولو، نو دې سره چې دی انټر یې کړو، دې سره زیګزاګ لاین راځي. او که چیرته شفټ ووهو او شفټ ونیسو، ورسره چې دی هش علامه راوړو، 3 ووهو، نو انټر یې کړو، دې سره به دغه لاین راځي چې دا تریپل لاین دی، منځ کې به ډبل لاین وي او شاوخوا سنګل لاین. نو دې طریقې سره موږ کولی شو چې په اسانۍ سره د شارټکټ له لارې په وړ پروګرام کې دا لینونه راوړو. که ویډیو مو خوښ شوي، ویډیو لایک کړئ، د ملګرو سره شیر کړئ او دغسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او فیسبوک پاڼه فالو کړئ. ویډیو شیر کړئ. مننه. السلام علیکم.